دوستانو نن ډیره دردناکه واقعه ده چې یوه کار ولاړ شوی د 10 کالو ورېرې سره یې زنا هم کړې ده. له زنا پس یې بیا خپله ورېره په قتل رسولې ده، قتل کړې هم ده. نن سبا څه حالات، الله دې رحم وکړي. تاسې راځئ دا ویډیو را سره وګورئ. پولیس وایي چې د استا چې کوم لور ده د سره خپل تر اول زیاتې کړې ده بیا مړه کړې ده او د تر کورم او د خاص د سجي زما د امیز کورم مونږ خو د خپل نصیب نه نو خبر چې دا به د زناور کیږي او زما لور سره به د سبد کارتوب هم کیږي او بیا به زما لور د سبد دردۍ سره وجلې کیږي. مونږ ته ابو ویل چې یاره ته ورشه مور پسې دی ورشه، خو زه مور پسې لاړم او دا تقریبا 1 غنټه اوس د پاسه 1 غنټه دی په دې کمره کې د ماشومې سره یوازې. هغه د زهره هورانی مشته ریپورت وکړل چې هغه موږ بقاعده درجه روزنامه شکړه لغه منم 174 RPC لاندې انکوایري شروع کړله. خدای پاک دې زمونږ او تاسو کوم ماشومان چې کوم دي هغه پرشتو کې د داسې زناورونو الله پاک بچو ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو د یکتوت تانې په حدود کې یو ډیره زیاته دردناک او شرمناک واقع شوه ده. د 10 کالو ماشومه چې کوم دا هغه سره خپل ترې چې کوم دی هغه لګی شوی دی د خپل د 10 کالو اورره چې کوم دا د سره اول زیاتې کړي دي او بیا هغه مړ کړي دا ملزم چې کوم دی دا پولیس گرفتار کړي دي. د دې ټولي واقعي ډیټیل د ملزم د گرفتاری حواله سره کوششونه او د ملزم دوران تفتیش بیان دا ټول ډیټیل چې کوم دی تاسو په دننی ریپورت کې خیم د عبرت نه ډک ریپورت دی ضروري وګورئ. نو د ماشومې سره چې کوم زیاتې شوی به مړ کړي و د دې کوی ډیټ او د دې کوی ډیټیل راته وای سر چې دا وکاله شوی و څنګه شوی و. کسرهن ډیره شکریا. دا سکارو چې د 27 تاریخ منه 27 نومبر منه دغه انفارمیشن مشته وشولو چې لالی باغ کې چې هغه د یکتوت تانې علاقہ د زما سرکل کې پغه کې زهر هورانی سو واقعیا شوې ده چې پغه کې فرست انفارمیشن دا او د خلکو د خلینا چې خپل مور لګیدل خپل بچو ته زهر ورکړي دي. نو دغه انفارمیشن چې موږ څنګه مشتمل وشو نو اس پی سی نوټس کې مرو سو اس پی سی فورا نو ویل چې تاسو چې صفر د غتلار شي موکې تلار شي الته چې د انکوایري لوازمات یغه وکي او انفارمیشن ګیدر کې چې اکچوال فیکټ سدي. نو زه سره د چې بل تسپارت تللو هغه سپارت کې چې څومره د موکې شواهد او هغه مې کټکړل التمو خلکو خبره واوریدلې او الته په سپارت باندې هغه ماشوم چې کوم هغه ډیډ وا هغه ماشوم چې کوم هغه لریچ کې سره د زدهلو دغه ماشوم چې کوم دا فرست ټایم لریچ ته وړل شوی و زهر هورانی په کیس کې نو هغه زینا غو ډیډ ډیکلیئر کړي هغه واپس کور ته راوړی و. نو موږ چې کله هغه سپارت وکټال هغه مقام وکټل نو ماته په خپل باندې هغه حالات وکیت مشکوک وښکارېدل. هغه امام او هغه مرکه او هغه سره خبرې وکړلې نو هغه سره د انفارمیشن وسره نو هغه د زهر هورانی مشته ریپورت وکړل چې هغه موږ بقاعده درجه روزنامه شکړه لغه منم 174 RPC لاندې انکوایري شروع کړله. څنګه چې تاسو بیا کله ماشوم یو ډېر دی کور ته لاړ دی ماما سره ریپورت کړو چې دا ماشومان چرته تلیو او د دې کور دا مور چې کوم دا چرته و د دې ماما دا ریپورت وکړل چې سحر کې د مرکه چې غریب خلک دی یو بل کور کې کار کوي نو مرکه سار وختي پاسې دلې یو بل خلکو کور کې کار کولو اې د پرته لیو دا ماشوم چې پاسې دلې سره د خپل ماشوم رور چې هغه 2 کاله عمر دی نو هغه ځان سره غستې او خپل دغه تر کور یې چې کوم د زمونږ د دې کیس مین کلپریټ یا ملزم چې کوم دی هغه کور د سره په دویمه غلې کې نو هغه ته روټین کې لکه څنګه ماشومان یو بل تر زمانو ورونو تربونو ځانو کوروته زی نو هغه شنل تلاړه الته چلاړه نو دغه ترې الته په کور کې وو نو هغه نه پس یو غنټه پس دوی ته د انفارمیشن هغه تر د کور نه ملو شوی چې هغه ماشوم حالت ټیک نه دي نو دوی هغه کور ته راغلی بیا هغه نه پس هغه ماشوم هسپتال ته وړلو په دوران کې ایکسپایر شوی و. سر څنګه چې تاسو چې ماشوم مړاو بیا د ماشوم د دې په خبره خو تاسو یقین نه کو چې د مور له زهر ور کړی دی یا چا زهر ور کړی دی قانوني یا میډیکل تر بیا تاسو وکړ
لکه څنګه ماته ستو چې مشته چې دا ریپورت څنګه ملو شول نو موږ هغه من 174 سی آر پی سی لون دی یو دریافت شروع کړلو چې هغه کې وجه مرګ معلومولو ذکر دی چې وجه مرګ معلومولو د پر دغه انکوایري ده نو هغه موږ انیشیټ کړل هغه سره موږ دغه مشومه چې کیمه هغه پر صورتحال موږ جوړ کړلو پوسټ مارټم د پر مکه ام سی ته وستوال کې ام سی کې چې کله هغه پوسټ مارټم وشال اف د ریکارډ یو زبانی تور باندې that was not in written shape نو زبانی تور باندې ډاکټر مشتوي چې د سیکشوال اسالټ شو دا او لیټر ان زهر هورانی کې سو لیټر ان تفصیلی ریپورت کې تاسو ته چې کومه سپیسیمن موږ هغه میډیکل لیګل طریقې کار مطابق استولي هغه ریپورت راشي یا بدر کو او سره د انیشل معاینه مطابق د ریپ شو دا کله بیا تاسو دا اطلاع ملو شو چې ریپ شوی دی بیا ملزم ته څنګه ورسېدی سر تاسو چې دا تر کم گرفتار د کیس کې چې څنګه دغه وکوه شو افسرانو ډېر سخت نوټس پکې وصل سی سی پی او سه به اس اس پی سه په ټیم اس اس پی په ټرافیک چې کوم دنن سبا هغه او اس پی سه هغه ډېر سختۍ سره مجتهدات وکړل چې هر صورت دي هر انګل باندې تفتیش وکړي هر صورت دي ملزم ته رسیدل دي او دي ملزم اریسټ کول دي نو البته موږ موږ په ټیکنیکل بنیادو باندې ساينسي بنیادو باندې لکه هغه سی سی ټي وي فوټیج یا موبایل ډاټا یو شی بل شي دغه شي نه دي په سکرینینګ وغیرہ نو هغه بنیاد باندې موږ د نتیجې ته ورسېلو چې دغه ماشومه چې د خپل کور نه راوته و خپل یو ټایمینګ باندې نو هغه ټایم یو 15 منټه کې التر ورسېدله هغه کور نه پس هغه تقریبا ډېډ راووتله نو چې څه مسله ده نو دغه کور کې دغه محلي کې دغه غلې کې نو الته موږ خپل فوکس په هغه غلې په هغه کور باندې وکړل چې په هغه کې موږ دوران تفتیش دوران انکوایري مشته دغه سړي رول مشکوک کړیدل نو موږ خپل فوکس په هغه باندې وکړل هغه نه د نتیجه ده چې هغه ملزمیت ثابت کیږي هغه هله بقاعده اف آی آر شوی اریسټ شوی دی ملزم خپل جرم منل دي بالکل سره د څنګه اقرار جرم کړی دی او هغه وایي چې زه په دې خبره باندې خپایم چې ما دا غلط کار ما نه شوی دی ما نه ظلم شوی دی سره د څنګه په دې ترتیب باندې دی بیبي دا په کوم ورځ چې ستاسو ماشومه تلې و بهر کنه اسما دا څنګه دغه ورځ باندې دا چرته تلې و ته چرته تلې دا څنګه بیا ته خبر شوي جی دا سه چلو چې زه تلې ما کپړو انزلو لمادي د پر دې خدمت کولو زمالور کور کې وی چې زه متر کړه هغه تر کړه تلې و چې کم دی چې لانه په خا تر ورته چې کې نچېس کدی چې اپی زر اعظم بیا دارو می جاړي لګدا بارو باسم بیا راځم دا بار لاړه لجی سدی پسې ډیر سات بعد سګنټه نه زه توړېدل چې زه ما پسې جواب رالو چې ما و زما دی رو پسې جواب رالو چې راشه او زما د علی ورزه رالو صادق چې راشه چاچی په اسما او په حاشر باندې سچل شوی دی او دوانه بیهوش دي مونږ کړ پراته دي چې زه لاړم او زما دارو نو زما دوانه بچي بیهوشي حالات کې دي کړ پراته بیا مونږ بس ډېر ورختا شو زما دارو مونږ د رشکه کې واچول او مونږ دا روان کړ نو ما سره مې د علی ورزه صادق موقع باندې وو رشکه کې کېناستو د موبایل او د رشکې نټوپ کو دی لاړلو زه زما دارو لاړلو مونږ چې کم دي ماشومان بوتلل چې څنګه مونږ ماشومان هسپتال لا بوتلل نو مونږ هسپتال کې ویلې شو چې دا یو ماشوم خو چې کم دی دا وفات ته او دا بل چې کم دی نو سیریس دی دای داخل کو جی بیا هغه نه پس زما دی رور چې کم دی نو بس زمالور کول راوستي دا آی نه پس رپورټ شوی دی جی پولیس وی چې د استا کم لور ده د سر خپل تر اول زیاتې کړي دی بیا مړه کړي ده جی اول دې سره مونږ له هسپتال لګی د پولیس د انکوایري نه انچارج نه بیا د هسپتال د رپورټونو د هر څه موږ له معلوماتو شولو جی چې زمالو سړی زیاتې شوی دی دا خو ستاله ورو کنه دا چې شا کرتلې و نو دې دا ستاله ورو نو دې سن شي مشي دې ته کرتا ولې پر هوستال لور دی جی مال خو د صفته نه ما هو ول ترې د تل راتله بغیر کرا دلته د مخامخ د ترو کورم د تر سره د خواته ګوسه کی او د تر کورم او د خاصه سجي زما د امیز کورم مونږ خو د خپل نصیب نه نو خو چې دا به د زناور کیږي او زمالو سره به د سبد کارتوبم کیږي او بیا زمالو د سبد درد سره وجل کیږي مال جی د خبر اس هلم نو د لور سره تعلقات سي دي تل راتل شستا سو مړي ژوندې جی به د دې نمخ کې لکه د ما سره جنگ جګړې راغلي وی ډیر وهل ټکول به را راکول دا دای نمخ کې چې کم دي زما د ماشومان به محل ټکول خود یو سور ځکه چې زه لګ راغلی او مزمو او زما د خاون لګوران راغلی و نو زه امي ذکر خفانه استوم د سونه وخت خاون مرور نه استه جی زما د شپږم د 15 میاشت جی هغه ته شو وې د دی وکوي خو تا نه ته مرور نه استه کنه هغه د څنګه پته ولګیدا جی بس ولادي باندې زنه بوشه چایله خبر چا ور کړی داغه نه پس راغلی دي تاسو سره ناشته دي نه دواله راغلی دي نه ماشوم زی باندې دوم نه مرګ چپی تیر شولې نه ماشوم لراغه کار شوی دی نه دا چې ماشوم چې کوم مړه دستالور دا خو هغه وړي دا کنه دوال د ناشته خلک جی په دای جی مانه بوتله پوسټمارټم په باندې بیا بوتله کورلا
بس هلته نه دای جنازه شوی و تاسو نه ورغلې بیا جنازه ورغلې ما چې ته خاوند سره تاسو خبره ترې نه دي شوی نه به زما خاوند سره دونه خاص خبرې اترې نه شوی جی تاسو بچی دی واسما پکې سویم نمبر وا دویم لمبر لور مې د جی دینه مې یو مشره لور ده ورپسې مې دویم لمبر دا جی زما و بچی دي دا اوس دا نه غني کسا دا خاوند په کور کې ونو دا شیز بنه کېده جی که زه دا نه وایم چې زما خاوند او کنو که به زما لور سره زیاتې شوی دی زه انصاف غواړم پوه شلې زما ماشوم لور هیڅ قصور نه او نه داسې څه غټه خبره وه چې دې ما نه دونه غټ زور راکړلو که نه او جی بس زه دا وایم چې ما ته د انصاف میلاو شي زما د ماشوم لور هیڅ قصور هیڅ ګناه نه وه اخر د دې ګناه څه وه دا خو پاکه سکه ماشومه وه لور د پولیسو یې نشیم کې اداري شادي دا د دې نه مخکې وې چې نشې مشې کولې خو اوس ماله پته نشو ځکه چې زما سره ډېر تګ راتګ نه و دا خپله څو بچي دي جی دا یې دوه جینکۍ دي یو یې زوی دی ګلزار خان څنګه چې ډي اس پي صاحب وویل چې دا کم د جینۍ سره چې کم زیاتې کړې دی بیا مړه کړې ده دا د سکتره دی د ملزم سابقه هیستوري څه ده چې هغه څه نشی دی ولې هغه دونه ظلم کړی دی جی آی سټیک دی او کنفرم د دې او په دغه ورځ باندې دی د بچی ماته وی چې د نشه کړې و سحر کې نشه کړې و او لکه آی سټیک ته په خپل دغه باندې نو دا ملزم چې کم دی د خپل واده شوی دی عمر څومره دی څه کار کوي دا تقریبا 45 ایج وی ده او بچیم شته د سرجی الکانم شته جنکایم شته او خزایم شته دی ملزم گرفتاری څنګه شو جی ملزم ته د شکل د ماشوم مړه وا نو هغه دعا کې یا په جنازه کې شریک شوی بالکل جی دعا کې او جنازه کې دواړو کې شریک وشي بالکل شریک گرفتاری څنګه شو تاسو راغوښتو کنه مطلب دا دی ځکه چې هغه ته شک شوی او جی زموږ افسرانو خاص کر سی سی پی صاحب او زموږ ایس ایس پی صاحب اپریشن لکه دې کیس باندې ډیر فوکس او چې وای دا شی کلیر کړي نو هغه زموږ ایس پی صاحب او زموږ ډي ایس پی صاحب یکتوت سرکل لکه ډیر خواري ډیر مهنت لکه مون بالکل هر یو شی ځان باندې راغ کړو او ملزم گرفتار ملزم نه چې کله د تاسو د دې کیس باره کې تفتیش وکړو هغه سوې چې په دغه ورځ باندې د نشه کړي و بیا دا کیس څنګه وکړو او تختیدو چرته ملزم سره زموږ افسرانو خبري وشو زموږ د ډي ایس پی صاحب سرکل یکتوت سرکل هغه وی چې ما واقعي په دغه ورځ باندې سحر نشه کړی و او لکه بس زه پوه نه شوم انسان ما غلطی را نشوي دا پښیمانه دی په خپل کړو باندې نو وی چې لګلا ماشوم او به مړ کوله ولې مطلب دا د خپل د چې کم ظلم کو اخو او کو کنه مړ کړي څنګه د دې بارک نو کې دې شر دې یری نه وجري چې یره دا خو ماشوم دا سبا مور تم وینا کو مور تم ویلې شي پلار تم ویلې شي بل لکه دا خپل سکا اورېره دا کنه خپل بچای دا لکه اورېره هم بچي وي نو لکه هغه د دې شرم پټول د وجنه لکه هغه چې کم دینو یا په مریض ور کړي یا په پوزا سب وته یې دا وجنه اف آی آر کې خدای چې لیکلي دي چې پوسټ مارټم کې وایي چې د لسا بند کړه شوی د ماشوم بارکه سوي چې د څنګه بهوش شو اصل کې هغه ماشوم خوړو کې تقریبا 2 کالو نو هغه مې بي چې هغه په جړلې وي هغه کړي به وي هغه همدغه ځای کې پروت ولکا نو هغه دام کې دي چې یاره لکا هغه ذهني دا چې ګډوډ شوی وي هغه وجنه به هوش شوی وي هغه شوی وي په دا ورځ د ملزم خو د شوی د تاسو وای بچی مشته خپل خزو بچی چرته دا هغه خزا هغه وای چې بره یو کور دی شاوسین نوم دی هغه زما کور ولا هغه ته وباغه ورځ او د زوی وړو کې هغه ویل چې یاره مونږ ته ابو ویل چې یاره ته ورشه مور پسې دی ورشه خو زه مور پسې لاړم او دا تقریبا 1 غنټه اوس د پاسه 1 غنټه دی په دې کمره کې د ماشومې سره یوازې د چې کم دا ظلم کړي دي کله تاسو نه تفتیش کوته د سخپېمانی و بالکل هغه خپېمانه دی هغه لکه په خپل کړو باندې ډېر پښیمان دي او وای دا منی چې یاره ما غلطي کړې ده ما دا ظلم کړی دی وای چې وجه سوا صرف نشه بس صرف نشه و جی بس سیکسوال هغه مې روچت شو او چې دغه وجه نو د نشي کې خلک دونه لیونی کیږي چې بیا خپل لور یا ورېرم نه پیژني نو بس الله دې راته معافي وکړي الله دې زموږ په حال رحم وکړي ایسب دا کومه ماشومې سره چې زیاتې شوی دی او مړ کړي امداد تاسو وا نه سمي وایي د لور دی یا تا ته د خبرې څنګه اطلاع شو زجیل د ګندړیا خرڅوم ګندړو والے نو ما د بای ټیم سره کې د ماشوم چې نه وړي نو په هغه مالدار نه وختو ما بل نو سمې جوړ د لور والا د بي والا کنه چې هغه ما چې وړي ما اسمع یا بابا یو هسپتال لاړه دا چې ما ته چې ګینه سخت بیمار ما د سپایک کې چې ګېډې مې خرابې راغی کنه هسپتال ته لاړه نو په بیل سپد مې هغه بل زویره و تقریبا یو لس شل مې پس وته د کار کې حال د ګرځي چلې ما څه چلې ولي بیا اسمع مړ شو بدون خبر ما غواړم په خاجي الله مې د ګونګاري چې په کوم به ولسوي
دغه واقع و دغه ټیم کې زه راستا لور چې کم ده دی واده چا سره شوی دی پهله د لکاونی چې کم دی پهله نیم دې سره رشتہ وا زه زما خوري کنه جی تا خوري دی حاجی رشتہ ولا تا کړي وا حاجی زما دا پهله ځل ته لور دې مرور راغلی دا مخیم جنگ جګړه شوی دی لکه جګړه راغلي دي خو په خپل راغلي په خپل تلي نو ته ما وی جزا نه مې ته جی ساره شو دې پیره پکې سلور میاشتې ولې تیرې شوې نو دا کور کې مته داسې وخت پکې تیر شو نه اوس دا غزوم چې کم دی کله چې ماشومه مړه شو او دا سړی دا غرور اونې وې شو زوم سره د خبرې شوې دي نه چې دوه شي چې هغه مړی کې داسې مې وکړي ها دونه خبرې مې کړې نور دا نه شي چې تاسو کول داس ما سو کول داس چل شو دا خبرې مانه کړې تاسو چې کله دا مړی کې وای او په دعا کې وای نو دا تر خو هم ناستو کنه په دعا کې تر مې مانو کته جی زه نو ناسو زه تقریبا زه په خپل لګول ما شمال ته لاړو ما شمال جنې کنه چل ته لاړو واده بیا هغه نه پس ما سواجا بوکو چې رب ابو ذک من مانه چې مجبور لګ ورته ملک کار کوم لازم نه به ټیم ورکو بس یو شل نیمه کې درې په داسې بزومه به څنګه جنازه شو نو قبر ته نیمتلی واپس به کوټ راغم اور دې خپل ته برامه راغله به سور مړي څخه خپوم ګرانو کو تونکو د واقعي ټول ډیټیل چې کوم وخت تاسو وره پولیس واقعي چې داسې کار کړی دی چې تعریف وکړي شي د پولیسو دویم امتحان داسې دی چې یو خبر خدا د چیرې د تفتیش داسې شي چالان داسې جوړ شي چې د ملزم ته سخت نه سخت سزا ملو شي دویمه خبره دا ده چې خبرې خو ډېری دی په داسې واقعي سړیو کې ځکه چې څنګه ماته واستوي تر او پلار کې چې کم دی عمر له څوک فرق نشي کولای تر او پلار یو برابر وي خدا سي واقعیات چې وشي نو دا بالکل د رشتو هغه تقدس شي پاغي باندې د خلکو اعتماد ختم شي نو ډېر زیات احتیاط کول پکار دي څنګه چې دی وې دی اصل وجه چې کوم دغه د آیس نشه هم ده خو بیا هم دومره انسان پزان پويږي چې لور او ریرا دا یو رشتہ وی نو د دې سيزون زیات ځکه ځان ساتل پکار دي څنګه چې ماته استوي چې د رشتو هغه تقدس شي پاغي باندې خلکو اعتماد خرابي زه پاک دې زمونږه او تاسو کوم ماشومان چې کوم دي هغه پرشتو کې د داسې زناورونو الله پاک بچو ساتي امين